السلام علیکم. تنبلی او وخت ضایع کول د نه بخښنې وړ ګناه ده. راځئ په پیل کې درته څلور لاملونه ښیم چې زموږ تاسې وخت ضایع کوي او تنبلوي مو. لومړی، کسالت. په ژوند کې د لوی هدف نه ټاکل او د هغې لپاره عملي پلان نه درلودل، د وخت نه تنظیمول، د نورو لخوا ستا وخت ضایع کول. اوس راځئ دې موضوعاتو ته په ژوره توګه کتنه کوو. هیله مې دا ده چې تر پایه راسره دا ویډیو وګورئ. انشاءالله پښیمانه به نه شئ او ګټوره به درته وي. که لطف کوئ نو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. کیدای شي د ځینې انسانانو ژوند پکې بدل شي او موږ او تاسې د ثواب مستحق شو. له ډیره بدمرغه چې په اوسني وخت کې زموږ د اکثره خلکو ډیر مهم وخت په بې ګټې خبرو، د سیریالونو یا فلمونو په کتلو، په تنبلۍ او نورو بې ګټو کارونو ضایع کیږي. شپې تر سهاره بې فایدې مجلسونه کوي. په دې ډول شیانو د دوی انرژي مصرفیږي او لټان ترې جوړیږي. تر څو پورې به موږ په دې عیاشیو اخته یو؟ کله به علمي کارونه کوو او د دې امت او د خپلې ټولنې لپاره به خپل مسؤلیت ادا کوو. پوهیږئ، تاسې نه یوازې خپله دنیا او آخرت بربادوئ، بلکې د خپل امت او ټولنې پر وړاندې مسؤل یاست او د دوی په حق کې ظلم کوئ. زموږ د پیدایښت علت څه شی دی؟ کله مو له ځانه دا پوښتنه کړې؟ همدا چې شپه په ساعت تیروو او ورځ په خوبونو تیروو او بیا دا نارې وهو چې ولې زموږ هر څه برباد دي او ولې الله تعالی زموږ د هیواد او ټولنې حالت نه بدلوي؟ پوهیږئ چې ولې موږ ځان دومره بدبخته کړی؟ ځکه چې موږ د وخت په ارزښت نه پوهیږو. ځوانان مو ځان ته هدفونه نه ټاکي او د دې ټولنې هر فرد خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي. موږ باید ځان ته برنامه جوړه، لومړیتوبونه مشخص کړو او خپل وخت تنظیم کړو، ځکه وخت هیڅ چاته انتظار نه کوي او هره ثانیه چې موږ یې ضایع کوو الله تعالی به یې پوښتنه کوي. ډیر ځوانان به پیژني چې هدف ته له رسیدو مخکې پرې ژوند وروستی شوی او هره ورځ یې په دې باور ژوند کړی چې زه سبا به یو څه وکړم او هغه سبا بیا نه دی راغلی. وخت ډیر زیات قیمتي دی. امام حسن البصري رحمت الله علیه وایي: الانسان بضعة ایام کلما انقضى یوم انقضى بضع منه. یعنی انسان د ورځو یوه ټولګه ده چې د هرې ورځې په تیریدو د انسان یوه برخه کمیږي. زموږ د ستونزو یو لوی لامل کسالت یا تنبلي ده. همدا تنبلي انسان بېوزله کوي او راتلونکي یې بربادوي. که تاسې د بریالیو انسانانو ژوند مطالعه کړئ، دوی هیڅکله تنبلي نه ده کړې او وخت یې نه دی ضایع کړی، بلکې ډېرې زیاتې هڅې یې کړې دي او خپل هدف ته رسیدلي. په یو دم او جادویي بڼه هیڅوک هدف ته نه دي رسیدلي، بلکې عملي پلان او د وخت تنظیم دوی خپل هدفونو ته رسولی دي. ته باید د خپلې کورنۍ، اولادونو، مور او پلار او نورو خپل او خپلوانو لپاره وخت بیل کړئ. د عبادت لپاره د وخت بیل وي. د مطالعې، چکر، خیرښېګڼې، ملګرو لپاره وخت باید ځانګړی او منظم کړي. تنبلي انسان او په ټوله کې ملتونه ناکاموي. نو ځکه ته باید سهار وختي راپاڅې او د روزي ګټلو لپاره ووځې. ته حرکت وکړه، الله تعالی برکت کوي. د مؤمن وخت ډیر قیمتي، ان تر زرو او سرو زرو له ارزښت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم تنکی ځوان او ملګرو یې د لوبو لپاره دعوت کړ، خو ځواب یې ورته دا و چې انا لم اخلق لهذا، یعنی زه د دې کارونو لپاره نه یم پیدا شوی، بلکې زما لپاره یو لوی هدف ټاکل شوی چې هغې ته باید ځان ورسوم. زموږ ځوانان د ورځې لخوا کاروبار کوي او د شپې لخوا بیا داسې لوبې کوي چې ساعتونه نیسي او ورپسې ویده کیږي. مطالعه، ځانګړي عبادتونه او نور خیرښېګڼه ترې پاتې وي. د انسان وخت او ژوند هغه وخت ضایع کیږي چې دی د ځان لپاره لوی هدف ونه لري او یوازینۍ موخه یې دا وي چې ژوند تیر کړي او خپل وخت په ساعت تیرۍ ضایع کړي، وخوري، وڅکي او ویده شي. بس همدا د دوی روال دی. دوی په دې ځان هیڅ نه پوهوي چې دنیا ته د دوی د راتګ هدف څه دی او د څه لپاره پیدا کړی شوي دي. کیدای شي ځینې درته ووایي چې موږ الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړي یو. ښه سمه ده، او الله تعالی په وار وار قرآن کریم کې د دوی د راتګ هدف ورښودلی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ژباړه: ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي. خو آیا د دې لپاره عملي تګلاره لري؟ عملی تفصیلی پلان دی ورته جوړ کړی دی؟
کنه یوازې په همدې کفایت کوي چې ووایي الله تعالی موږ د عبادت لپاره را پیدا کړي یو. ځکه له پلان پرته هدفونه یوازې هیلې پاتې کیږي او بس. که ته پلان نه لري او ځان ته د هدف ترلاسه کولو لپاره تقسیم اوقات نه وي جوړ کړی، په حقیقت کې ته یوازې د هیلو په بنسټ ژوند کوي او هدف ته د رسیدو نیت نه لري. ډېر داسې کسان به مو لیدلي وي چې هیله لري تر ټولو ښه مؤمن، لوی سوداګر، مشهور کس او بالاخره بریالی انسان اوسي، خو دا یوازې هیلې دي. په دې برخه کې عمل تر ټولو مهمه ونډه لري. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. او څوک چې د آخرت هیلهمن وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي، هغسې هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن وي، نو د هر دغسې وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. بل آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتى یهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. چا چې ایمان راوړی دی خو دارالاسلام ته یې هجرت نه دی کړی، نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې فرض دي، خو د یوه داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي. تاسې چې څه کوئ الله تعالی هغه ویني. له دې آیتونو ښکاري چې پر ما او تا حرکت لازم دی، یوازې په هیلو او دعاګانو څه نه کیږي. الله تعالی له تا حرکت غواړي او وروسته هغه پکې برکت اچوي. له خپلو ګناهونو توبه وباسه او 5 وخته لمونځ کوه، قرآن کریم لوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ونیسه، علم په ځانګړې توګه دیني زده کړې وکړه، نیک ملګري وټاکه او د خپل ژوند لپاره مناسب او د عمل وړ هدف وټاکه. ته باید د خپل خالق د پیژندلو، عبادت کولو، قرآن لوستلو، مطالعې، دوستانو او کورنۍ خلکو ته د خیر رسولو، حلالې روزي ګټلو او زده کړې لپاره وخت منظم او ځانګړی او دا کار باید وکړي. د وخت ضایع کولو بل لوی لامل همدا وخت نه تنظیمول دي. ځینې انسانان دا عادت لري چې هر څه پخپله کوي او پر بل چا اعتبار نه کوي. دا لویه ستونزه جوړوي او ستاسې وخت ضایع کوي، ځکه خپل قیمتي وخت په کوچنیو شیانو ضایع کوي او لوی کارونه ترې پاتې کیږي. په پایله کې وخت ضایع شوی وي خو پایله یې چندان نه وي. کیدای شي دغه کوچني کارونه ستا ورور، زوی، میرمن، ملګری او یا کارکوونکي وکړي چې د دوی د کچې یا استعداد مطابق وي. دوی ته یې پرېږده او ته لویو کارونو ته لاس واچوه. هر کار په خپله مه کوه. که ستا ځینې کارونه نور څوک کولی شي په هغوی یې وکړه. ته لویو کارونو ته لاس واچوه چې لږ وخت کې ډیر کار وکوای شي. ته باید خپل ژوند کې له تنبلي او وخت ضایع کېدو سره جدي مبارزه وکړې او له ځانه یو فعال انسان جوړ کړي. ته اړ یې چې ځان ته هدفونه وټاکې او هغې ته د رسېدو لپاره عملي پلان ولري. بل عامل چې ستا وخت ضایع کوي هغه ملګري دي چې بل کار ترې ورک شي، ستا له خبرولو پرته راځي او بې فایدې خپل او ستا وخت ضایع کوي. هیڅ نه غواړي مګر دا چې له تا سره وخت تیر کړي او دې ته پام نه کوي چې ته به ضرور او ګټور کارونه لري. ته باید دوی وپوهوي چې ستا وخت قیمتي دی او بې وخته او د بوختیا پر وخت ستا وخت ضایع نه کړي. باید دوی ته په نرمي د دې خبرې د ویلو جرأت ولري. لیدلی به مو وي کله ځینې ملګري زنګ وهي، ساعتونه یا لسګونه دقیقې په ټلیفون په داسې موضوعاتو غږیږي چې په څو دقیقو کې ټوله خبره او موضوع راټولېدای شي، خو دوی یې اوږدوي پرته له دې چې پام وکړي وخت څومره قیمتي دی. که ته خپل وخت پر هغه څه تیر کړي چې الله تعالی پرې راضي کیږي، ستا وخت به برکت نه ډک وي او الله تعالی به په لږ وخت کې د ډیر کار توفیق درکړي او دغه وخت تیرېده به ستا عبادت کې حساب شي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.